بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دلته موږ په ایران کې یو، د روژه مات او پیشلمي په وختو کې په خورا مشکل کې یو. ځینې وختي کوي، ځینې ناوخته کوي. دلته د ایرانیانو اذانونه دومره ناوخته کېږي چې بیخي د ماښام لمونځ قضا کېږي. نو اوس موږ څنګه وکړو؟ دغه د لمر سوروالی دې ته وګورو او د سهار په سپېدو کې څنګه وکړو؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي واتموا الصیام الی اللیل، تاسو د سپېدو څخه تر شپې پورې روژه ونیسئ. صبح صادق معلومول دا باید هر مسلمان ته معلومه سي. کله چې سهار سپېدې چې وي د اسمان په کنارو کې داسې نرۍ سپینه رڼا پیدا سي، د مشرق طرف ته چې سړی وګوري د جنوب او د شمال پر طرف باندې داسې اوږده سپینه لیکه پیدا سي. اوس په اوس وخت کې چې دا ساعتونه ستا، سافټویرونه ستا په موبایلو کې ستا، اوس خو بیخي ستونزه نه ده. که چیرې هغه وخت نه در معلومیږي، د لمر ختو وخت دقیق معلومولی سي. هم د لمر ختو او د سپېدو تر مابین 1 ساعت و 38 دقیقې کېږي، خو احتیاط دا دی چې 1.5 ساعت مخکې د لمر ختو څخه یو څوک خوله بنده کړي. او شپه دا چې کله لمر ولوېدی د مشرق په طرف کې توره تیاره راپورته سي، د قبلې خواته سرخي وي، سوروالی وي، او د مشرق طرف ته توره تیاره راپورته سي، دا شپه بولي. دغه شپه چې راپورته سول بس روژه ماتول جایز دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.